د چارو یو شمېر شنونکي وایي پاکستان په لوی لاس د ویزو د ویش په سیستم کې ستونزې جوړوي چې افغاني غرور تر پښو لاندې او خپل درنښت زیات کړي. پرون جلال آباد کې د پاکستاني ویزو ټوکن ترلاسه کولو لپاره زرګونه کسان ټول شوي وو چې د ګڼې ګوڼې له امله 15 مېرمنې مړې شوي او د 9 مېرمنو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز کابل کې هم ډیری وخت د پاکستاني سفارت مخې ته د ویزو د ستونزې له امله خلک لاریون کوي او لارې تړي. د چارو یو شمېر شنونکي وایي د ویزو د ورکړې په برخه کې د پاکستان سیاست هم د نورو کړنو په څیر په دروغجنه توګه مخ ته ځي. دوی وایي افغانانو ته د ویزو په ویش کې د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې د عمران خان د اعلان څخه وروسته په لومړي ځل د دومره کسانو مړینه یوه لویه فاجعه او تراژیدي ده چې د حکومت له لوري باید پوښتنه وشي. پاکستان باید افغانستان احتیاج او محتاج وساتي کنه احتیاج او محتاج وساتي او همیشه باید د افغانانو لاس باید هغه طرف ته وګوري دلته نو دوی چې هر راز امکاناتو نه په استفاده باندې چې دوی کولای شي دغه کوي دا کوشش کوي کار ته واخلي او دغه جملې نه یو هربا د وسیلې هم دغه د ویزا ده. د تخنیکی برخې یو شمېر کارپوهان وایي چې د دغې ستونزې حل دومره غټه خبره نه ده او که وخت ورکړل شي حاضر دي چې په رضاکارانه ډول د پاکستان ویزو ته آنلاین سیستم جوړ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې د جلال آباد پرونی پیښه د خلکو له پراخ غبرګون سره مخ شوه. یو شمېر کسانو په فیسبوک کې د جلال آباد د پخواني والي شاه محمود میاخیل له قوله لیکلي چې پاکستان په لوی لاس نه غواړي د ویزو پروسه آنلاین سیستم ته واړوي ځکه کابل سفارت او جلال آباد قونسلګرۍ کې هره ورځ د ویزو په برخه کې زرګونه ډالر فساد کیږي او د یاد فساد ریښیان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته رسیږي. د ننګرهار ولایتي اداره هم وایي چې د پرونی پیښې څخه وروسته والي ضیاء الحق مرخیل د پاکستان قونسل سره په کتنه کې د یاد ستونزې په حل کې دا خبرې کړې دي. ننګرهار والي د جلال الافغان جمهور رئیس سره د بهرنیو چارو وزیر سره د پاکستان قونسل سره بېلابېل لیدنې او تلیفون له لارې خبرې وکړي. هڅه دا ده چې موږ د قونسلګرۍ په برخه کې سهولت رامنځته کړو تر څو د بیا ځل لپاره دغه ډول ستونزه رامنځته نه شي. همداراز د ننګرهار ولایتي ادارې یو شمېر نورې پرېکړې هم کړي چې له مخې له دې وروسته جلال آباد کې یوازې د ختیځو ولایتونو اوسېدونکو ته ویزې ورکول کیږي. تر دې مخکې د 10 ولایتونو خلک ننګرهار ته د ویزو اخیستلو لپاره تلل.